چې پته به تا ته خو مارو سترګو د زور ولګي پته به تا ته خو مارو سترګو د زور ولګي چې کله ګیسي د بڼو د زړه په کور ولګي پته به تا ته خو مارو سترګو د زور ولګي چې کله ګیسي د بڼو د زړه په کور ولګي او که پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو پاکه مینه کوم پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو ستایل د حسن چې کوم را باندې تور ولګي ډیر زبردست ډیر که پاکه مینه کوم مینه خلک پیژني نو ستایل د حسن چې کوم را باندې تور ولګي ډیر زبردست او کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم خو بد نصیب یم په جوړ بازار میں اور ولګي زبردست ایمو کې پر ایزلی بیا او کوشش کوم خپل غمجن رتا بازار جوړوم او بد نصیب یم په جوړ بازار میں اور ولګي زبردست ډیر ککړم ګلا ول قسمت نه بګیلا کوما ککړم ګلا ول قسمت نه بګیلا کوما د برخه جام مل لاس پرې ودی سکور ولګي وای وا خبر یاد ولرا وای چې نه بو فوکړی نه عادت ته فلری کړلو کیا نه بو فوکړی نه عادت ته فلری کړلو کیا کس پر لخل پر داته ورن نور ولګي وای چې نه به او فوکړي نه عادت ته فلری کړلو کیا کس پر لخل پر داته ورن نور ولګي نور شعرونه عمر دو ډېر لیکلي دي چې نن تقریبا 73 سال 4 مہینے او نن څوم تاریخ ده 73 سال 4 مہینے 5 دن ما عمر فارغ الله د نور دراس کی الله د نور مطلب دا چې دوه وخت مون غزل ویل دي عمر دماغ ونه هغه ولا کیب ډبې جوړه کیب جاب جا سروي په جوتله لیر غمو زه غما دا غول اسپرلخیل سیبا اسپرلخیل اسمت الله په زړه غم جنم په دستار می ګلانی خې د سیالې دي هغه کله وایته دا خان ډېر دړي غزل دي د امبرتن یاد دي دغه امور دغه ته یو شعر ته یاد دي چې جمهور دماغ او نرمن راړه بالکل داله قمر مسانی په لمور ایبدل کې پوښتیو اورا یو خبرات رسله با ما د پر سپیشل بیا پروګرام جوړ کړه و دې غوښتم ټول د علاقې بوډاګان شاعران راغلي و سره پاندو چې ورلو تاجګری مو وکړه دو فرمایش وکړو چې په لیکلو سو یو داسې غزل وایي چې موږ هغه داړه یادونه پتا ده کو نورما نصر نمدو دبلی رغی کوټانا دا غوډیر خور ساز رغی خپل کور نه ساز دا ورته ما ورته چې نصر ز پاړی راکشي ربای ته تکاو ا پاړی راکشي چربت بوای چر نمک شنه سه نورما دار بایو ته وکړلا چې ستا پاکل لیونایم هوشیار نیم ستا پاکل لیونایم هوشیار نیم بس په خلی میار غنی کدیار نیم او کله درد د لړمانه کله د زړوي کله درد د لړمانه کله د زړوي ډاکټر ولې وای دا چې بیمار نیم او زړه کې تا سره خوږې کیسې کړم زړه کې تا سره خوږې کیسې کړم کشپه به شته روم بیقرار نیم او خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم مینه پیژنم د نفس تابعدار نیم خدای دې نو کړی چې داغ دې پیدا شم مینه پیژنم د نفس تابعدار نیم
او ستا غلط میں چمن دل کی وران کړو سپارلی خیر میں خلق بولی بهار نه نور چربت ما دا په ویرا خلق ډېر قرار غوندې ناس وای چربت ته موقع پاړي چې سی خاصلا ما ورته چې وې بازاري اشنا دو قدر اخلا خلاصون من استقار مان قوم خیر دا کنه راځي تم راځو مازه به غم سره گزاران کوم او تا به دروغ خبر اشتیا ویلا ما دې وینا باندې اعتبار کاو که بدلول دې نیټه د وصال به صبر نو ما بوار کاو شاده چلنده دې رلنده کړو دا چیرې بدنام دارو پزان کوم خیر دا کنه راځي راځو ما زه به د غم سره گزاران کوم نو دغه څه تاسو پاره چې تاسو ډېر تکلیف کړه دا هر قسم قرباني د پاره تابعدار خو چې مول وسه ورته یې کنه لکاره غوسه پرې وته غوسه وایلا عمر دا سره چې مول عمر وسه ملګری نه کوي دماغ ما نه دي هروي حالانکه موږ کوشش دای چې تاسو سره خوشاله وای چې خوشحال مو الله دې تاسو خوشاله نور مطلب دا چې تاسو ډېر شیرونه وسنور مرتضی تاسو یاد نه دي او دا تاسو چې مرتضی یاد ګرانو قدرمن اوریدونکو دا و جناب سپرلخیل صاحب او موږ وخت دغه د پوکام لاند او ان شاء الله مخته نور موږ کوشش کوو چې نورم چاته دا سویر شي موږ زړه زړه کوم شهرون چې دی موږ د پښتو ژبې خدمت کوي او موږ بلګیاو مخته به کوشش کوو د دې لپاره او پروګرام ختمولو اجازه نه غواړو او د لوی اعلی پامان